بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، که چیرې څوک غواړي چې الله تعالی جل جلاله د ده په رزق کې برکت واچي، د ده په کاروبار کې برکت واچي، او که چیرې څوک غواړي چې یو حاجت یې سرته ورسیږي، نو دغه کس ته پکار ده چې تر 21 ورځو پورې هره شپه د ماخستن د لمانځه څخه وروسته 11 واره درود شریف ووایي، یعنی اللهم صلی او اللهم بارک. د هغه څخه وروسته بیا 1000 واره یا وهابو جل جلاله دا ووایي. بیا وروسته تر دغه 1000 واره یا وهابو جل جلاله وروسته بیا 11 ځله درود شریف ووایي، یعنی اللهم صلی او اللهم بارک. د 21 ورځو په پوره کېدلو سره به الله تعالی جل جلاله هغه د ده حاجت انشاء الله سرته ورسوي. د ثواب په خاطر باندې ویډیو شریکه کړئ تر څو چې ستاسو په توسط تر نور مسلمانانو پورې هم ورسیږي. الله تعالی جل جلاله در څخه راضي سي.